بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. د روژې نیولو په آدابو کې یو ادب دا دی چې انسان به د سبا د راختو نه مخکې یعنې د ملا د اذان د سحر د ملا د اذان نه مخکې د پشمنۍ به کوي. سحور پشمني ته ویل کېږي، چربانګې مرته ویل کېږي چې په دغه ټیم کې به انسان له خوراک وکړي. نبی علیہ السلام په امرم کړي تسحروا، تاسو پشمنۍ وکئ، چربانګې وکئ، فإن فی السحور برکه، په دې پشمنۍ کې چې دی الله برکت اچولی. برکت علماء لیکلي یو دا دی چې انسان چې کله پشمنۍ وکړي دکې قوت پیدا شي، او که په نهره باندې دی روژه نیسي دا روژه ورته بیا ډېر مشکل وي، بیا پکې نور عبادات کولی نشي. د ټولو نه لوی برکت هم دا دی چې انسان کې قوت پیدا شي چې دی طاعت وکړي، په ورځ کې تلاوتونه وکړي، ذکر وکړي. وږی انسان به هیڅ هم نشي کولی. برکت دا هم دی چې دته دا روژه اسانیږي، دته دا روژه په ده باندې بوج نه ګرځېږي. برکت دا هم دی د ټول نه لوی برکت چې دا د پیغمبر د سنتو تابعداري ده. نبی علیه الصلاة والسلام به د پشمنی اهتمام کو، او برکت دا هم دی چې دغه ټیم د دعا د قبلېدو ټیم دی چې ته راپاڅېدلې ځان دپاره د خوراک تیاری کې، نو یوه دعا به مو وکړي، یو 2 رکعته لمونځ به مو وکړي. او علماو دا هم لیکلي چې دا هم برکت دی چې اهل کتاب و یهود و نصاراو به روژې نیولې خو هغوی به پشمنۍ پکې نه کو. دلیل مسلم شریف کې حدیث دی چې فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلت السحور، زمون او د اهل کتاب او د یهود او د نصاراو د روژو په منځ کې فرق هم دا دی چې هغوی پشمنۍ نه کوي او موږ یې کوو. لوی برکت دا هم دی چې یو سړی پشمنۍ کوي نو هغه د سحر مونځ ته به نشیط وي، تر و تازه وي، سحر مونځ به په جمع باندې راګیر کړي. دا څومره لوی فضیلت. اگر که ته لږ خوراک کې، حدیث کې راغلی تسحروا ولو بجرعة من ماء، اگر که یو ګوټ اوبه وي خو خامخا د پشمنی اهتمام هغه کوه. بعضو روایتو کې راغلی نعم سحور المؤمن التمر، روایت د ابو داود کې ښکلی پشمنۍ د مسلمان دپاره هغه دا دی چې کجورو باندې پشمنۍ وکړي. نو پشمنۍ کول په روژه کې دا یو بهترین سنت او ادب د روژې نه دی. خو دلته د یوې خبرې خیال ساتل پکار دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې زما امت به په خیر باندې وي چې کله دوی پشمنۍ رستو کوي او روژه ماتې وختي کوي. رسته معنا دا ده چې د مولا د اذان ته چې لږ یو 2-3 منټه پاتې شي 15 منټه دی پشمنۍ بند کړي. داسې به نه کوي چې د شپې په 12 بجې او په 11 بجې بعضې خلک داسې کوي. نه، دومره وختي پشمنۍ مه کوه، د شپې اخرې حصې ته یې راوله. او روژه ماتې چې څنګه نور ډوب شو فوراً روژه ماته که. متفق علیه بخاری او د مسلم حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی لا یزال الناس بخیر، زما د امت دا به په خیر باندې وي، خیرات به رب العالمین د طرفه پې نازلیږي. ما عجل الفطره، چې دوی څومره تلوار کوي په روژه ماتې کې چې د نور د ډوبېدو سره د روژه ماتوي. دا انتظار به نه کوي چې ورګه ستوري راښکاره شي. بعضې علاقو کې ښه نور ډوب شوي وي، انتظار کوي 10-15 منټه نوره. نو دا د سنت خلاف ده. او په بعضو روایاتو کې دا هم راغلی دی چې واخروا السحور،
اخر السحور معنا پشمنه رستو کوي. مصنف عبدالرزاق کې د عمرو بن میمون یو اثرم دی چې کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا. د صحابه علیه السلام صحابه کرامو با چې څنګه نور ډوب شو فورا به روزه ماتوله. بخاری کې دا روایت ده د ابو سعید خدری چې افطر ابو سعید الخدری حين غاب قرص الشمس چې د نور د ټیکلې د نور د سترګه بسنګ ډوبه شول د بروجه ماتوله. انتظار به دې ته نه کو چې وس بستوري راخکاره کیږي او څوک براته وای چې هغه د نور ډوب شو. نو صحابه کرام ټول به داسې کول. وابتأهم سحورا او صحابه کرام به دا پښمنه رستو به کولی. هغوی دا حدیث اوریدلی و د نبی صلی الله علیه وسلم چې زما امت به په خیر باندې وي چې پښمنه رستو کوي او روزه ماته په دې کې وختیواله کوي. څنګه چې نور ډوب شي بس روزه ماته کوي. نو د دې دوو کارونو د روزه ماتي او دارنګي د پښمنی په دغه طریقه باندې اهتمام کول دا هم سنت طریقه د عزیزانو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د صحیح روزو نیولو او د صحیح روزو ماتولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.